ځلاند په لومړي ځل پر طالبانو سخت او شدیده نیوکه وکړله. ځلاند تازه د طالبانو په اړه څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. ځلاند د کابل پوهنتون استاد یو له هغو کسانو څخه و چې د پخواني حکومت سره سخت اختلاف درلود او د نیوکو تر باران لاندې نیولی و. په همدې حال کې ورسره د طالبانو شدید پلوی هم و او تر ډیرې د هغوی تګلاره کړنې او راتګ ښه باله. مګر اوس چې کابل ته طالبان راغلي دي او دلته واکمن شوي دي نو ځلاند ورڅخه په لومړي ځل شدیده نارضایتي څرګنده کړې ده. ځلاند د لوړو زده کړو د وروستۍ پریکړې له کبله شدیده اندېښنه ښودلې ده او د طالبانو منطق یې تر نیوکې لاندې راوستی دی. د لوړو زده کړو وزارت تېره ورځ د یوې پریکړې په پایله کې اعلان وکړ چې له دې وروسته هغه کسان چې په دولتي پوهنتونونو کې ښوونکي دي نشي کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي. طالبانو همدارنګه شخصي پوهنتونونو ته ویلي دي چې پرته د دوی له تاییدۍ څخه دي پوهنتون ته استاد نه نیسي. دوی ویلي چې دا کار د ښه کیفیت لپاره کوي. طالبان په داسې حال کې د ښه کیفیت خبرې کوي چې د لوړو تحصیلي بنسټونو پوهنتونونو علمي مرکزونو مشران یې داسې کسان ټاکلي چې د پوهنتونونو مخونه یې هم نه دي لیدلي. ځلاند هم له دغه حالت څخه شکایت کړی دی او ویلي دي چې حکومت دولت پوهنتونونه بند کړي دي او هیڅ معلومات نشته چې دا پوهنتونونه به کله بیرته پرانیستل کیږي. خو د دې سره سره شخصي پوهنتونونو ته د دولتي پوهنتونونو منل هم منع کړي دي. دولتي پوهنتون خلاصوي نه او شخصي پوهنتون کې د دولتي ښوونکی مني نه. دا چارو شنونکي وایي چې طالبان وایي چې حکومت د دوی په زور نیولی دی چې څه ډول یې زړه وي هماغسې کوي. له همدې کبله دوی حتی ډېر پوه عام خلک چې د عامو خلکو څخه وي ښه لوړه علمي درجه هم ولري بیا هم هغه دندې ته نه نیسي. د دې په ځای داسې یو طالب ته چارې سپاري چې هغه ښوونځی هم سم نه وي ویلی. له همدې کبله دا خبره چې هره ورځ حکومتوالي د نورو هیوادونو په ټولنیزو رسنیو کې ریشخند اصلي موضوع ترې جوړه شوې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.